أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل. د افغان ویاړ څېړنیزې او ادبي ټولنې درنو مسؤلینو ملګرو او راغلو ګډونوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د خدای پاک څخه هیله کوم چې تاسو ټول ته به د صحت تحفه درکړې وي. خوشحاله یم چې نن په داسې یو علمي ځای کې ګډون کوم او د روسیې د فدراسیون ته لنډه کتنه تر عنوان لاندې خپل کوچنی سیمینار ملګرو سره شریکوم. په اصل کې په اوسني وخت کې دغو سیمینارو ته زه ډېره شدیده اړتیا وینم په هر ځای کې او هر ځوان او هر کس د ما په نظر باید تر یوه حد تر یوه کچې تر یوه اندازې پورې معلومات ولري. نو ما هم د روسیې په اړه عمومي معلومات راټول کړي دي. د روسیې په عموم کې به وغږېږو، بیا به د روسیې په ځینو سیاستونو باندې وغږېږو، په ولسمشرانو باندې به وغږېږو چې څو نفره پکې تېر شوي دي، او د دې ترڅنګ په دې به هم وغږېږو چې صلاحیت واک څوک لري چې بهرني سیاستونه او کورني سیاستونه تغییر کړي، او په آخر کې به هم په ملي بدلونونو باندې وغږېږو. نو په پیل کې که ووایم د روسیې د نوم په اورېدلو سره ما په نظر هیڅ داسې فرد به نه وي چې یو څه معلومات د ترې ونه لري، ځکه د دنیا د اول څخه په سیاستونو کې روسیه یو فعاله ونډه لري او د ماتې او بریا په وخت کې په نړیوال سیاست باندې ګڼ اغېزونه پرې باسلي دي، او همدارنګه په نړۍ، منطقه او په نږدې هېوادونو باندې وخت نه وخت بېلابېلې اغېزې پرې باسي. روسیه خو په عموم کې موږ او تاسو ټولو ته معلومه ده چې په نړۍ کې د ټولو نه زیاته جغرافیه لري، چې یوه برخه یې په اسیا کې، یوه لویه برخه یې په اسیا کې پرته ده، او یوه برخه یې په ختیځ اروپا کې موقعیت لري. د شوروي اتحاد تر ماتې وړاندې زبرځواک په برخه کې راتله. په هغې وخت کې دنیا دوه قطبي وه، خو کله چې شوروي اتحاد ماتې وخوړ بیا نو دنیا هم یوه قطبي شوله او روسیه د زبرځواک د خانې نه راکوزه شوله. کله چې شوروي اتحاد ماتې خوري او روسیه یا شوروي اتحاد په 15 جمهوریتونو باندې ویشل کېږي یا په 15 خپلواکو هېوادونو باندې ویشل کېږي، په دغه وخت کې نو یوازې او یوازې زبرځواک امریکا ته پاتې کېږي او هغه څه چې غواړي هغه یې کوي. نو د روسیې د بهرني سیاست اغېزناکه بدلونونه په اول کې موږ تاسو ته نظر لاندې نیسو، یا د بهرني سیاست د کومو کسانو په واسطه تغییر کېدلی شي، بدلون ورکولی شي. په عموم کې موږ تاسو بهرني سیاست کې او په کورني سیاست کې هم کولی شو ورته ووایو. لومړی فکتور د دې د سیاستونو تغییر چې دی هغه فردي بدلون دی. دا فکتور د تصمیم نیونکو په اغېزو، پوهه او ځانګړنو، ارزښتونو، اندونو او تجربو پورې اړه لري. د شوروي اتحاد تر پاشل کېدو وروسته د روسیې فدراسیون په عموم کې 3 ولسمشران تر ننه پورې لري. کله چې د شوروي اتحاد مات شول او په 15 پارچو یا هېوادونو باندې وویشل شو، له هغې څخه تر نن پورې په روسیه کې 3 ولسمشرانو خپل ریاست کړی دی. لومړی رئیس جمهور چې و بوریس یلتسین و، دوهم ولادیمیر پوتین و او دریم دیمیتری مدودیف دی. راځو په بوریس نیکولایچ یلتسین باندې بحث کو چې دا د شوروي اتحاد تر ماتې وړاندې وروسته البته لومړی ولسمشر و. دا د 1991 څخه تر 1999 کال پورې 8 کاله دو قدرت کړی دی، یا ریاست جمهوري چوکۍ مخکې وړې ده، او دا 8 کاله دی د ټاکنو له لارې په خپلواک ډول او په قانوني ډول واک ته رسېدلی و. هغه په یو بزګره کورنۍ کې دنیا ته سترګې غړولې وې او د ځوانۍ په وخت کې د کمونیست په ګوند کې غړیتوب واخیستی و. د وخت په تېرېدو سره د کمونیست ګوند منشي شول او د هغو څخه په تجربه اخیستلو د وخت په تېرېدو د همدغه ګوند مسؤل په مسکو کې وټاکل شوله. کله چې په مسکو کې د کمونیست ګوند مسؤل وټاکل شو، نو په هغو ځای کې د ډېر زیات پرمختګونه وکړل، ډېرې زیاتې لاسته راوړنې یې وکړې. نو هماغه و چې د دغه ګوند بعضې نورو مشرانو ورسره مخالفتونه پیل کړل او ځینو نورو کړیو په دې خاطر ورسره مخالفتونه پیل کړل که په دې شکل روان وي نو خامخا به دی قدرت ته رسېږي. نو د همدغو مخالفتونو له امله دی د ګوند څخه جلا شول او ګوند یې پرېښول او د کمونیست ګوند نه په کامله توګه دی ووته.
دی د کمونیست ګوند نه ووت او په خپلواکه ټاکنو کې ځان نوماند کړ. کله چې ځان نوماند کړ نو هماغه و چې د ټاکنو له لارې بیا دی رسمي رئیس جمهور یا ولسمشر وټاکل شولو. یلتسین د 1999 کال د ډسمبر په 14مه خپل استعفا اعلان کړه او د هغې څخه وروسته یې دا چوکۍ ولادیمیر پوتین ته وسپارله یا ولادیمیر پوتین ته په رسمي ډول انتقال کړله. ولادیمیر پوتین دوهم ولسمشر و او د روسیې. کله چې لومړی ولسمشر خپله استعفا وړاندې کوي نو بیا وروسته ته ولادیمیر پوتین راځي. ولادیمیر پوتین په 1952 کال کې دنیا ته راغلی دی او لیسانس د حقوقو په پوهنځي کې کړی دی او دکترا یې په اقتصاد کې اخیستې ده. له 1915 کال څخه نیولې تر 1990 کال پورې په آلمان کې د روسیې د اطلاعاتي سازمان مسؤل و. له 1990 هغې خوا بیا د هغې څخه راغی په روسیه کې په ګڼو ځایو کې دندې ترلاسه کړلې وکړې، په مختلفو ځایو کې دندې ترلاسه کړلې چې په 1999 کال کې د لومړي وزیر په توګه وګمارل شو. همدغه یلتسین چې کله رئیس جمهور و د واک وروستی کال او په دغه وخت کې پوتین لومړی وزیر په توګه ټاکل کیږي. نو هغه چې په 14 تاریخ باندې د 1999 د ډسمبر کې یلتسین خپله استعفا اعلان کوي نو لومړی وزیر چې پوتین دی دا موقت یا هم د یو وخت پورې د ولسمشر په حیث ګمارل کیږي په موقت ډول تر څو چې ټاکنې کیږي. بیا په ټاکنو کې هم ځان نوماند کوي. په 2000 میلادي کال کې ټاکنو له لارې رسمي رئیس جمهور یا ولسمشر کیږي چې دا دوهم ولسمشر د شوروي اتحاد تر ماتې وروسته د روسیې شو. پوتین په خپله ولسمشریزه دوره کې د یلتسین په پرتله مرکزي حکومت ډېر پیاوړی کړ ځکه یلتسین چې دا یو ضعیف ولسمشر و د روسیې دپاره ډېر زیات څه لاسته رانه په هغه وخت کې روسیه هم د خدای په قهر او په غضب ورسره ککړه وه. اقتصادي مشکلات یې وو، سیاسي مشکلات یې وو، امنیتي مشکلات یې وو، یو غټ شمېر مشکلات یې لرل. نو پوتین چې کله راغی مرکزي حکومت هم پیاوړی کړ او د یلتسین مخالف د امریکا سره د ضد سیاست ونیو. په هغه وخت کې د امریکا سره ځکه یلتسین نږدې اړیکې جوړې کړې وې چې امریکا اوس زبرځواک پاتې شوی دی، قدرت هم ډېر لري، امکانات هم ډېر لري او په نړۍ کې هم د یو ستر قدرت د یو زبرځواک په حیث پیژندل کیږي. نو دا به موږ سره مرسته وکړه تر څو بیرته پخواني موقف زبرځواک ته ستون شو. خو امریکا هیڅ کله دا نه غوښتل چې دی د بیرته زبرځواک یو قوت پیدا کړه، همداسې په یو شکل انډیوالي او ملګرتیا ورسره کوله تر څو دوی ځان ونه ښوروي. وعدې هم ډېرې ورسره کولې خو دوی ته هیڅ کله یې نه غوښتل چې روسیه به بیرته پخواني ځای ته رسي او اقتصادي کومکونه یې نه ورسره کړل. هغلته یې غټې پروژې نه انتقالولې، مالي بستې نه انتقالولې، فقط په یو څو سازمانو کې د غړیتوب حق ورکړه، روسیه یو څه وساتله. خو پوتین د ځیرکۍ له امله بیا دغو نقطو ته ډېر متوجه و او مخالف سیاست هم ورسره خپل کړ. نو پوتین بیا په دغه وخت کې چې 4 کاله لپاره ولسمشر و نو 2004 کال پورې موده خلاصه شوله، بیا ټاکنه وشوه. تر 2008 کال پورې بیا د رئیس جمهور وټاکل شو 2 ځله سر په سر. د پوتین د وخت په پوره کېدو سره دیمیتری مدیدوف په 2008 کال کې ولسمشرۍ لوړه وکړله. نو دغه درې ولسمشرونه و تر اوسه پورې چې په روسیه کې تیر شوي دي یا صلاحیت وایه واک وایه خپلې چوکۍ مقصد مخکې وړي دي، فقط درې دي. تر نن پورې 4م ولسمشر روسیې ته نه دی راغلی وروسته د شوروي اتحاد تر ماتې. نو موږ صلاحیتونه وګدلو نو اول صلاحیت په دې کې د ولسمشر و یا رئیس جمهور و چې بهرنی سیاست یا کورنی سیاست د هغوی په فردي بدلونونو او تجربو او دې شیانو پورې تړلی و. د ولسمشر څخه وروسته لومړی وزیر ډېر واکونه په روسیه کې لري، حتی تر دې پورې چې فرمانونه هم صادرولی شي، خو په شرط د دوی چې د روسیې د اساسي قانون او فدرالي قوانینو خلاف نه وي، د هغوی سره په ټکر کې نه وي. د نورو سره اړیکې جوړول، پرې کول، په نړیوالو مسایلو کې مداخله کول، جګړې پیلول، جګړو کې ګډون کول، خودمختاري کول، دا ټول د ولسمشر صلاحیتونه او مسؤلیتونه دي. په دغو کې بیا لومړی وزیر او دا کسان خاص رول نه لري، دا معمولا په ولسمشر پورې تړل کیږي. همداراز د افرادو ترڅنګ د روسیې فدراسیون یا د روسیې پارلمان، د روسیې د فدراسیون پارلمان هم ډېر واکونه لري.
پر دې کې چې چا سره څنګه اړیکې مخکې یوسي، په کومه قراردادو یا تفاهمنامو یا تړونو کې ګډون وکړه او دې ته ورته نورو اعلی او غټ مسایلو کې ډېر زیات واک لري. چې د روسیې فدراسیون پارلمان 2 مجلسونه لري چې یو دوما نومیږي او بل د فدراسیون شورا ورته ویل کیږي. دوما چې ده، دوما بیا بیخي ډېر زیات واکونه لري. د فدراسیون د شورا په پرتله دوما ډېر واکونه لري. حتی په ځینو وختو کې د روسیې د بهرني سیاست تایید او لغو هم د دوما مسؤلیت دی او د هغو په غاړه دی. اوس به په دې باندې وغږېدلو چې څو ولسمشران وو او څوک اغیز لرونکي وو. نو درېیمه برخه یا وروستۍ برخې ته راځو چې هغه ملي بدلونونه دي. ملي بدلونونه اول به اقتصادي ته راشو چې اقتصاد څه وخت بدلون وکړ، اوس په کومه کچه کې دی، هغه د شوروي اتحاد تر پاشل کېدو وروسته په کوم حالت کې و. نو اقتصادي توانمندي، اقتصادي قوت په 1990 کلونو کې ډېر زیات ضعیف و. اقتصاد د رکود حالت ته تللی و، نهایت ډېر زیات ضعیف و اقتصاد دی. د توکو تولید پکې کم و، پانګونه کم و، بهرنۍ پانګونه تقریبا په نشت حساب به، یعنی په عموم کې هغه اقتصادي منابع ضعیف وي او دی ګټه ورڅخه نشوی اخیستلی. خو پوتین بیا د اقتصادي هڅې ډېرې وکړې، ځکه موږ تاسو ویل چې پوتین دکتران په اقتصاد کې و، نو بیا هغو اقتصادي هڅې ډېرې وکړلې او ورو ورو یې اقتصاد له نزول څخه پورته کړ او ښو نقطو ته یې ورسول، پرمختګ یې ورکړ. حتی په 2006 کال کې د روسیې مرکزي بانک د خپل ارزي زیرمو کچه 115 میلیونه ډالر اعلان کړله. په داسې حال کې چې په 1990 کالو کې اقتصاد د رکود سره مخ و، ډېر سخت مشکلات وو. خو 2006 کال کې مرکزي بانک 115 میلیارد ډالره پانګه اعلان کړه چې 50 میلیارد ډالر یې په ثبات لرونکي صندوق کې ساتلې وه. او همدارنګه تېر کال چې بیا کومه سروې شوې وه د روسیې په اړه چې د هغوی اقتصاد پکې راخستی و، د هغو وخت سره موږ پرتله کړو بیخي ډېر زیات تفاوت لري. په 2024 کال کې د ارزي زیرمو کچه تقریبا 580 میلیارد ډالر ښودلې وه. هغه 2006 کال کې 115 وه، 2024 کې 580 میلیارد ډالر ته رسېدلې وه. نو دا اقتصادي بدلون و د 1919 د شوروي اتحاد تر ماتې او تر نن پورې موږ تاسو پرتله کړه. دویم راځو سیاسي نفوذ او توانمندۍ ته چې سیاسي حالت همغه د هغو وخت سره څنګه و او اوس څنګه دی، دا به هم په نظر لاندې ونیسو. په 1990 میلادي کلونو کې د روسیې سیاسي حالت هم ډېر ضعیف و، ځکه په اصل کې دوی سیاسي موقف د لاسه ورکړی و. په هغو وخت کې دنیا 2 قطبي وه چې یو طرف ته امریکا شوله او بل طرف ته هم روسیه، چې موږ ویلی شو چې غربي بلاک او شرقي بلاک ورته ویلی شو. نو په هغو وخت کې دوی چې کله د شوروي اتحاد مات شو، ړنګ شو، په جمهوریتونو وویشل شو، دوی زبرځواک څخه ووتل، ښکته شول. نو دلته طبعا چې سیاسي موقف ښکته راغی. یو څوک چې د زبرځواک څخه لویږي، هغه د لاس ورکړي، نو دا معنا چې سیاسي قدرت بالکل ډېر ضعیف شوی. نو سیاسي موقف ضعیف و، د لاس یې ورکړی و او د ولادیمیر پوتین په هڅو بیا څه ناڅه د سیاسي حالت هم ښه و. هغه ولې جمهور چې موږ تاسو وښودله یلسین، هغه تقریبا روسیې ته خاص خدمات نه دي کړي ډېر او سخت حالات ته یې ملیابولې ده. خو ولادیمیر پوتین که په عموم کې فکر ورته وکړو، ټوله روسیه دره ژوندی کړې ده او تر نن پورې دی 4 ځله ولسمشر شوی دی. چې 2000 نه تر 2004 شو، بیا 2004 نه تر 2008 شو، دا اوس هم 2 وارې کېږي. دا دوهم وار دی په د وروستي کې د مدیدوف نه وروسته دوهم ځل دی چې دی ولسمشر دی. نو په عموم کې ولادیمیر پوتین روسیې ته ډېر غټ خدمت کړی دی. روسیه یې په پښو درولې، په سیاست کې، اقتصاد کې، نظام کې، نظامي ځواک کې، په هر څه کې روسیه ولادیمیر پوتین په پښو درولې ده. نو په همدغه وخت کې بیا ولادیمیر پوتین خپل هڅې سیاسي موقف دپاره شروع کوي چې ورو 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 نړیوال نظام کې سیاسي موقف هم تقریبا ترلاسه کوي، چې دا اوس موږ تاسو وینو چې په سترو ځواکو په جمله کې راځي. او اگر چې بعض ملګرو ته دا واضح شي چې زبرځواک چې دی هغه په نړۍ کې بهترین قدرت، لوړ قدرت دی. د هغو څخه چې لږ وروسته دی بیا هغه ستر ځواک دی یا مثلا لوی قدرت دی، چې هغو کې تقریبا اروپایي ټولنه ده، اوس مهال روسیه ده، غالبا چې چین او هند به وي انشاءالله پکې. نو بیا د پوتین په هڅو باندې ستر قدرت ته ورسېدل، سیاسي موقف هم ترلاسه کړ، په نړیوال نظام کې هم یو ځای ترلاسه کړ ځان ته.
د روسیې اقتصاد او سیاست په اصل کې چې ډېر زیات اغېزې پرې وشولې، پرمختګ یې وکړ، د ډېر سخت حالت نه ووت، هغه 2000 کال و. د 2000 کال نه وروسته ورو ورو تقریبا د دوی بیړۍ ورو ورو روانه شوه او پرمختګ ځای ته ورسېدله. اوس چې د روسیې سیاسي وضعیت په دغه اوسني وخت کې موږ تاسو وګورو، د 20 کالو کې اوس لږ څه ناڅه ښورېدلی دی. ځکه ښورېدلی دی بې ثباته شوی چې څو نقطې پکې رامنځته شوي دي. یو خو دا چې بهرني ډېر زیات فشارونه دي پې، دوهم دا چې کورني مخالفتونه هم شته ورسره، او بل د اوکراین سره په جګړه کې دوی ډېر سخت مصروف دي، نو هغه ثبات لږ ښورېدلی دی د هغه اصلي موقف نه. او د دې ترڅنګ دوی په پټه جګړه کې یا په نیابتي جګړه کې یا په سړه جګړه کې هم اوس ښکېل دي. په ډېری هېوادونو کې موږ تاسو ته معلومیږي که نه، د اسرائیلو کې به هم ښکېل وي، په اوکراین کې به هم ښکېل وي، د ایران سره به هم همکاري وي، په ډېرو ځایو کې په سړه جګړه کې ښکېل دي، نو ځکه د دوی ثبات ته هم یو څه ضربه رسېدلې ده. دریم د ملي بدلونونو څخه چې دی هغه بیا نظامي بدلون دی، یا نظامي توانمندي او قدرت او ځانګړتیاوې دي چې د 1990 نه تر نن پورې موږ او تاسو کتنه ورته وکړو. په 1990 کال کې د روسیې د وسلو پلور ډېر زیات کم و، ځکه کم و چې د روسیې خو اول وسلې په هغه وخت کې ښې نه وې، ضعیفه وې، زړې وې، قدرتناکه وسلې نه لرلې، داسې وسلې نه لرلې چې دنیا ته وډاره شي، نو عایدات او هر څه یې ورسره کم و. خو د پوتین په راتګ سره د وسلو صادرات ډېر زیات شول. د وسلو صادرات زیات شول چې په 2001 کال کې تقریبا 3.2 میلیارده ډالره صادرات وکړل د پوتین په راتګ سره. همداسې په 2006 میلادي کال کې د 3.2 میلیارده څخه 6 میلیارده ډالرو ته د وسلو صادرات د دوی وختل، چې په دغه وخت کې غربي بلاک هم یو څه په تشویش کې کا. په تشویش کې ځکه کا د دوی نظامی برخې دوی نړۍ ته نظامی تجهیزات په قوي توګه ورکړل، رادارونه یې ورکړل، قوي الوتکې یې ورکړې، جګړیزې الوتکې یې ورکړې، ټانکونه یې ورکړل، بهترینې وسلې یې ورکړې، موشکونه یې ورکړل، نو نړۍ یو څه ناڅه تقریبا په تشویش کې کړې ده ورسره. نو موږ او تاسو په نظامي برخه کې هم ویلی شو چې پوتین ډېر زیات خدمت ورته کړی، چې موږ او تاسو 2001 کې 3.2 میلیارده ډالر وښودل، په 2006 کال کې موږ 6 میلیارده ډالر وښودل. نو پوتین و چې نظامي برخه هم ډېره پکې پیاوړې کړله. وروستۍ برخې ته راځو چې روسیه اوس هم په ځینو هېوادونو کې اډې لري، نظامي اډې په ځینو هېوادونو کې لري، او په ځینو هېوادونو کې بیا نظامي تجهیزات هم لري، پوځیان هم لري. یعنې دلته په ټولیز ډول موږ ویلی شو چې ولادیمیر پوتین په 4 ولسمشریز دورو کې د روسیې رول په نړیوال نظام کې ډېر زیات پورته کړ، ډېر زیات یې وخېجوه نسبت هغه 2 رئیس جمهورانو ته چې دومره خدمت ونه کړ. خو رئیس جمهور ولادیمیر پوتین بیخي ډېر زیات هڅه وکړه، په عموم کې په کل کې موږ تاسو ویلی شو. نو د روسیې هڅې دغه دي چې اوس نړۍ څو قطبي شي. دوی هیڅ کله په دې باندې موافقت نه لري چې نړۍ د یوه قطبي وي، امریکا د دوی په زبرځواک کې ویني. دوی هڅه دا کوي چې نړۍ څو قطبي شي، که څو قطبي نه کېږي حداقل چې 2 قطبي خو شي، چې یو د دوی زبرځواک د پخوا شکلیا باندې د شرقي بلاک زبرځواک وي. نو هڅې یې دې دي، او د روسیې پخوانی ستر سیال هم امریکا و او د اوسنی ستر سیال هم امریکا دی.